فرض کړئ تاسو 3 ایمیل ادرسونه لرئ. کولی شئ دغه ټولو ایمیل ادرسونو ته ټول راغلي ایمیلونه په دغه هر ایمیل کې په یوځایي توګه باندې وګورئ. نن په دغه ویډیو کې په همدغه مسئلې باندې خبرې کوو. وحید الله زیار یم له لایف ان ایجوکیشن یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. درنو لیدونکو، دا پر لایف ان ایجوکیشن یوټیوب چینل باندې د جمیل د کورس 4م درس دی. په ننني درس کې د جمیل په یو بل جالب اپشن باندې خبرې کوو چې آل انبوکسز ورته وایي. نور خبرې نه اوږدوو، ورځو عملا کار ورباندې کوو. درنو لیدونکو، له هر څه نه وړاندې لاړ شئ، په خپل موبایل کې مو جمیل پیدا کړئ، هغې باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ چې ما په خپل موبایل کې د جمیل په آیکن باندې ساده کلیک وکړ او ما ته مې خپل جمیل را خلاص شو. اوس راځو ګورو چې زما په موبایل کې د دې ایمیل چې تاسو ته دلته ایمیلونه ښکاري سربیره نور هم کوم ایمیل ادرسونه دخیل دي او که نه. راځم دلته په دې باندې ساده کلیک کوم. تاسو ګورئ ملګرو چې د دغه ایمیل ادرس چې wahidullah.ziar@gmail.com دی سربیره یو بل ایمیل ادرس هم زما په موبایل کې دخیل دی چې هغه wahidzyar@gmail.com دی. اوس دغه دواړو ایمیلونو ته چې ماته څومره ایمیلونه را لیږل شوي دي او له هر چا نه را لیږل شوي دي، دغه ټول ایمیلونه به د یوې ټولګې په توګه په هر یوه ایمیل کې په آل انبوکسز کې پراته وي. یعنې که wahidullah.ziar@gmail.com ته هم راغلي دي او که wahidzyar@gmail.com ته هم راغلي دي، دغه ټول ایمیلونه به د هر یوه ایمیل د آل انبوکسز په آپشن کې پراته وي. تاسو راځئ چې وګورو دغه خبره تر کومه حده رښتیا ده. دلته وګورئ چپې خواته په دغه 3 ټکو باندې کلیک کوو. تاسو ګورئ چې د دغه آپشنونو په سر کې آل انبوکسز لیکل شوی. ورځو په دې باندې کلیک کوو. درنو لیدونکو، دلته ټول هغه ایمیلونه پراته دي چې دغه دواړو ایمیل ادرسونو ته ماته راغلي دي چې وړاندې مو یادونه وکړه. یعنې که چیرته موږ د هغه بل ایمیل ادرس آل انبوکسز ته هم ورشو نو بیا به هم دغه ټول ایمیلونه هلته پراته وي. یعنې آل انبوکسز هغه آپشن ده چې ستاسو په موبایل کې هر څومره ایمیل ادرسونه لګین وي او تاسو ته هر څومره ایمیلونه دغه ایمیل ادرسونو ته راځي، د دې هر یوه ایمیل په آل انبوکسز کې به دغه ټول ایمیلونه تاسو ته پراته وي. دغه اوس چې موږ او تاسو په کوم ایمیل کې کار کوو دا wahidullah.ziar@gmail.com ده. خو اوس راځو دلته ځینې ایمیلونه ګورو چې ماته به wahidzyar@gmail.com په پتې باندې راغلي وي، ولې موږ ته به دلته په دې ایمیل کې هم ښکاري. لکه فرض مثال تاسو اول وګورئ دغه ایمیل ماته همدغه ایمیل ته راغلی کوم کې چې موږ او تاسو کار کوو. خو که داسې له ښکته راشو او دلته یو ایمیل را خلاص کو، د مثال په طور دغه ایمیل را خلاص کو، تاسو وګورئ دغه ایمیل ماته wahidzyar@gmail.com په پته باندې راغلی، ولې د دغه ایمیل په آل انبوکس کې هم ماته پروته او دلته چې ما کوم جواب ورکړی هغه هم دلته ماته ښکاري او هغه هم شته. په همدې طریقه باندې که لږ لاندې راشو او دغه ایمیل را خلاص کو، نو تاسو ګورئ چې دغه ایمیل هم ماته هغه بل ایمیل ادرس ته چې wahidzyar@gmail.com ده راغلی ده او دلته د دې ایمیل په آل انبوکسز کې هم زما لپاره پروت ده. او همدارنګه هغه ټول ایمیلونه چې ماته مختلفو ایمیل ادرسونو ته راغلي دي او هغه ایمیل ادرسونه زما په موبایل کې لګین دي، کولی شم د هر یوه ایمیل ادرس په آل انبوکسز کې هغه زه د یوې ټولګې په توګه باندې وګورم او هلته د هر یوه ایمیل ادرس هغه ایمیلونه زه چیک کړم. که چیرته ستاسو په موبایل کې هم له یوه څخه زیات ایمیل ادرسونه لګین وي، همداوس لاړ شئ آل انبوکسز آپشن را خلاص کړئ او وګورئ چې تاسو ته مختلفو ایمیل ادرسونو ته راغلي ایمیلونه ستاسو د موبایل په آل انبوکسز کې شته او که نه، او زه مطمئن یم چې وي به او وبه یې ګورئ. درنو لیدونکو، دغه ویډیو تر همدغه ځایه وه. تر بلې ویډیو ښې چارې.